أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. موږ د حدیبیې د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپله فتحه وه، او الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا. بېشکه چې موږ تا ته فتحه او بری درکړی دي، ښکاره او معلومداره فتحه. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتحه په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه سوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسي پر غالبه کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرله پسې حملې حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمني او بېځایه اوازې وې چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پرېښول. نو کم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه، د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه ایسته سوه. دلته نو اسلام پر ټوله جزیرة العرب غالبه سو. د پاره د دې چې د اسلام د کامیابۍ دپاره د دغه صلح نتیجه ښه را معلومه سي، نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو. په مکه مکرمه کې 14 کاله و اسلام ته دعوت وسو، مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل سوي وه د 150 نفرو په شاوخوا کې و. دا ټوله په 14 کلو کې چې تقریبا 80 نفره مسلمانان په مکه مکرمه کې وه او 80 نفره په حبشه کې وه. اوس نو بیا د حدیبیې تر صلح پورې، د حدیبیې صلح د هجرت په 6 کال کې وه، یعنی د دعوت د شروع څخه 19 کاله تیر سوي وه. نو دغه د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو نفره راووته؟ 1,400 یا 1500 نفره. که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی وو او حالت یې هم په ښه ډول سره پر مخ روان وو، مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، فقط 1,400 نفره، او دا د هجرت 6 کال و. نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر 6 کاله پورې چې د دعوت 19 کاله تیر سوي دي، د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان سوي دي 1,400 نفره دي. که چیرې بیا ښځې او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کو، نو به 3,000 نفره سي. مګر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې په فتح کې راوتلي وه، څو نفره وه؟ د هغو شمیر 10,000 نفره و. فقط د حدیبیې تر صلح 2 کاله وروسته، چې د دې څخه مقصد دا سو چې د حدیبیې تر صلح وروسته په 2 کلو کې د اسلام دپاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تېرو سوو 19 کلو کې نه وسوي. نو تاسې ووایست چې دغه صلح فتح ده که نه ده؟ ټولو غزاو، ټولو سریو، ټولو جنګو
د اسلام د نشرولو دپاره دغسې نتیجه نه وه ورکړې لکه د حدیبیې د صلح نتیجه. نو ځکه الله جل جلاله دغه صلح فتح وبلل. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بېشکه چې موږ تا ته فتح او بری درکړی دی، فتح او بری ښکاره او روښانه د پاره د دې چې الله جل جلاله و تا ته ستا پخوانۍ تېرې سوي خطاوې او وروستنۍ خطاوې در وبخښي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناهو څخه پاک او معصوم دی، خو د آیات شریف څخه داسې مقصد اخیستلی سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله د مخنۍ او وروستنۍ کوتاهۍ کمې چې د ده علیه الصلاة وسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبې په سبب کوتاهۍ بلل کیږي، هغه ټوله ورته معاف دي او الله جل جلاله بل هیچاته داسې معافي نه ده فرمایلې. ورونو، مثال د ممنوعاتو څخه نه دی. لکه د دنیا پاچاهان چې یوه فاتح او کامیابه جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي، همدارنګه الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه فتح سره 4 امتیازات ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او وروستنۍ ټوله کوتاهۍ یې ورمعاف کړې. دغه د معافۍ جمله الله جل جلاله بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅ چاته نه ده فرمایلې. په احادیثو کې راغلي دي چې د دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټوله شپه به په لمانځه تېرول، تر داسې اندازې چې مبارکې پښې به یې وپړسېدلې او د لیدونکو زړونه به پر سوځل کېده. صحابه کرامو به عرض کړه چې یا رسول الله ولې دونه تکلیفونه پر ځان تېروې؟ الله جل جلاله خو ستا ټوله پخوانۍ او وروستنۍ خطاوې در بخښلې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل افلا اکونو عبدا شکورا، ایا شکر گزاره بنده نسم؟ او دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله دغسې زیری خپل هغه بنده ته ورکوي چې هغه د دغه زیري په اورېدلو سره بېبیرې او بې پروا نسي، بلکې نور هم د الله جل جلاله څخه بیره زیاته سي. دا چې موږ وویل چې الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صلح په مقابل کې 4 شی ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او وروستنۍ ټوله کوتاهۍ ورمعاف کړه. دوهم دا چې ویتم نعمته علیک، او د دې دپاره چې الله جل جلاله د بکې او نور شارو په فتح سره خپله مهرباني پر تا پوره کړي. دریم دا چې ویهدیک صراطا مستقیما، او الله جل جلاله و تا ته سمه او صافه لار وښیي. الله جل جلاله به دې همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري. څلورم دا چې وینصرک الله نصرا عزیزا، او د دې دپاره چې الله جل جلاله ستا سره کومک وکړي، غالبه او قوي کومک. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم. دغه الله هغه ذات دی چې سکون او اطمینان یې د مؤمنانو په زړو کې نازل کړي د پاره د دې چې د دوی د ایمان سره ایمان ورزیات کړي. یعنی سره د دې چې دغه صلح د دوی د طبیعت څخه مخالفه وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم یې عمل وکړي. د ضد کوونکو کافرانو سره یې ضد ونه کړي. نو د دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجې نورې هم زیاتې سوې. دغو مسلمانانو د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابته کړه چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنګ کولو او ځان قربانولو دپاره حاضر یو، چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه، دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکاره سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کښېښوده.
چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی په زړو کې واچول سو. بیا هم په سورة الفتح کې د دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري تر څو چې الله عز وجل په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. یعنی بشک هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي. د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربیره دی. فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. نو پس هر چا چې دغه بیعت مات کی نو بشک چې دی دغه بیعت پر خپل ځان ماتوي یعنی ضرر یې هم دته رسیږي. او هر هغه څوک چې پر هغه شی وفا وکړي چې د هغه عهد او وعده یې د الله جل جلاله سره کړې ده پس ډېر ژر به الله جل جلاله د هغه وفا لوی اجر او ثواب ورکړي چې هغه جنت او د الله جل جلاله دیدار دی. او بیا په وروستني آیات کې الله جل جلاله هغه کسانو ته اشاره کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې نه و راوتلي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو د پاره راوغوښتل دوی وبېرېده او د خپلو ځانو سره یې ویل څوک په دغه بد حال کې چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه دشمني پرته ده وځي. نو موږ ورسو او ځانونه ورتسلیم کو. دوی پر خپلو ځانو وبېرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ووتل. الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ژر دی چې هغه پاته سوي خلق چې د صحرایي عربو څخه دي و تا ته به ووایي دا چې موږ ستا سره نه ولاړو موږ زموږ مالو او زموږ کورنیو مشغوله کړو. یعنی تر شا مو څوک نه درلوده چې زموږ د مالو او زموږ د کورنیو پالنه وکړي. نو زموږ د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه. دغه اصلا هغه کسان و چې دوی به په خپل مابین کې سره ویل موږ د هغو خلقو وطن ته ورسو چې هغه دلته مدینې منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یې ووژل. تاسې ګورئ چې دغه تللي خلق به یو هم ژوندی رانسي ټول به هلته ووژل سي. نو الله عز وجل دغه د دوی د زړو پټ حال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مخه تر هغه ورښکاره کوي چې مدینې منورې ته ورسیږي. ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسیږي نازل سوه. په لار کې یې دا ور معلومه کړه چې تاسې صحیح او سالم مدینې منورې ته ورسیږئ. نو به دغه خلق قسم قسم عذرونه وایي او بهانې به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي. یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. دغه پاته سوي منافقان به په خپلو ژبو هغه څه وایي چې د دوی په زړو کې نسته. دوی په خپلو زړو کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل یې هم یوه ظاهري ریا ده. دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاته کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په ایسته کولو کې قدرت ولري. یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسې څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسې د ضرر او نقصان اراده وفرمایي یا الله جل جلاله ستاسې د نفع او فایدې اراده وفرمایي. هیڅوک د جل جلاله و ارادې ته تغییر نشي ورکولی. یعنی بل هیڅوک نسته چې نفع او ضرر دی د هغه په قدرت کې وي بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسې یې کوئ ښه خبردار دی. او په راتلونکي آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمرې ته نه ووتل او فرمایي
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. یعنی پرشتیا سره ستاسې د نه تګ سبب دغه نه دی چې دا تاسې په خوله سره بهانې او عذرونه وایست، بلکې تاسې ګمان کاوه چې بیا به هیڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري مؤمنان و خپلو کورو ته صحیح سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو، دغه د مسلمانانو د تباهۍ ګمان ستاسې په زړو کې ښایسته سوی دی او ګمان کړی و تاسې بد ګمان او تاسې یو هلاک سوی قوم یاست. بیا نو الله جل جلاله د دغه صورت په نورو آیاتو کې د خیبر و راتلونکې غزا ته اشاره کوي، هغه غزا چې تر اوسه پورې نه ده پیښه سوې. ورونو، د حدیبیې صلح د مسلمانانو په زړو کې د نوې دورې شروع کېدل وه، ځکه د اسلام او مسلمانانو په دشمنۍ کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت، هغه ډېر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح و میدان ته ووته، نو د مثلث د اضلاعو څخه هغه قوي ضلعه ماته سوه، یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات سو. درې قوتونه څوک وه؟ قریش، غطفان او یهود. غطفان خو در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي، مګر څرنګه چې په جزیرة العرب کې قریش د بتپرستۍ نمایندگان او رئیسان وه، د دوی په ګوښه کېدو سره د نورو بتپرستانو توندي او تیزي پڅه سوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دشمنۍ حالت تر ډېرې اندازې کم سو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کیږي. که بیا هم دوی یو جنگي اقدامات کړي وي، هغه هم د یهودو په شیطانت او خطا ایستلو سره سوي دي. مګر یهود پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه وایستل سول، نو یې خیبر د خپلو دسیسو او خیانتو دپاره ځالګۍ وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګۍ اچولې او هلته یې چچان زیږول، د هغه ځای څخه یې د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینې منورې پر شاوخوا پراته وه، هغه یې د مسلمانانو پر ضد لمسول او په خپله یهودو په دې امیدو شپې تېرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کړي، یا لږ تر لږه ډېر تاوان ورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام دا و چې د دغه ځالګۍ د بینه وړلو یا ورکولو دپاره په یوه فیصله کوونکي جنگ لاس پورې کړي. مګر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیې شروع سوه و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو دپاره مناسبه موقع او ښه فرصه برابره کړه. او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگي او عسکري حرکتو زیات او ښکاره و. نو ځکه دا به بې ځایه نه وي چې دغه مرحله و دوو حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې، د مځکې و پاچاهانو او آمرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودی، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډېر تکالیف او دردونه زغمل، جنګو او خطرو ته یې ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف دا و چې دوی او د دوی دعوت سره پرېښول سي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسئله تر جنگ د مخه ده. د حدیبیې تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بني فزاره د قبیلې د یوې ټولۍ شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه، او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده.
امام بخاري رحمه الله وایي دغه غزا تر خیبر 3 ورځې د مخه وه، مګر د سیرت او غزاو ځینې علما دغه غزا د حدیبیې تر صلح د مخه بولي، خو د امام بخاري رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقعه داسې وه، د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عیینه ابن حصن نومېدی او د غطفان د قبیلې څخه و، او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډېره قوي قبیله وه، او دی د هغو کسانو څخه و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. نو کوم وخت چې ده ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیفه سوي دي، نو یو امید پیدا سو چې یو وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي، او ویل په خپله پر مدینه به حمله نه کوو بلکې د مدینې منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینې منورې څخه لږ د باندې یوه منطقه ده، او هلته د مدینې منورې د خلقو کښتونه او باغونه وه. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېرې درختې موجودې وې، نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی ځنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو اوښانې هم ساتل کېدې. نو دغه خزاره چې د عیینه ابن حصن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عیینه ابن حصن زموږ په راتلونکي بحث کې ډېر ذکر کېږي. نو بیا یو څه معرفي کړم. عیینه چې د غطفان مشر او رئیس و، ډېر بېعقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی، یعنی هغه بېعقل چې اطاعت یې کېږي او امر یې چلیږي. عیینه د عقل، فکر او تدبیر خاوند نو، مګر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکړي د ده قبیلې عملي کاوه. 10,000 نفره لشکر یې درلودی. نو خزاره د دغه عیینه زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوښانو ساتونکی چې د ابوذر رضی الله تعالی عنه زوی و، هغه یې شهید کړي. د هغه ښځه او اوښان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شي یې کفایت وکړي. کم باغوانان چې هلته موجود وه او دغه حال یې ولیدی، ژر د مدینې منورې و طرف ته رهیس وه. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنګیالیو څخه په مخه ورغلی، هغه سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی دی زموږ د پیاده لښکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نسته چې د ده په مثل سره دي پر پښو او پیاده جنګ کوي. د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې ویل کېږي چې تر آس چابک و. کم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول، دی رضی الله تعالی عنه به تر د مخه کېدی، او دغه چابکي په دغه غزا کې هم معلومه سوه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې دغه تیزی او چابکي پکښې ایښی و. نو کم وخت چې دغه خبر و سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی، دی په خپله د هغه آس څخه راکښته سو چې دی او یو بل نفر پر سپاره و، او دغه آس د طلحه رضی الله تعالی عنه و. نفر ته یې وویل ته دغه آس و طلحه ته ورسوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه واقعه خبر که، او دی پر یوه غونډۍ ودرېدی. د مدینې منورې پر طرف یې په ډېر لوړ آواز نارې کړه، وا صباحا وا صباحا وا صباحا، چې دا د هغه وخت د خطر ناره وه او د مدینې منورې ډېرو خلقو واورېده. سلمه رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو په خزاره او د هغه په ملګرو پسې رهیسو. که څه هم دی رضی الله تعالی عنه پیاده و، بیا هم په هغو پسې ورورسېدی او هغه نفر یې په غوښو ویشتل. په دغه وخت کې هغه سړی هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه یې په حال خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ وکړي چې کومک کومک، او خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم و طرف ته په راټولېدو شروع سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ژر د سپرو یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه. ویل تاسې د مخه درځئ، موږ به ځانونه آماده کو او درپسې یو. اوس خو حمله د غطفان د طرفه وه، او غطفان ډېره لو او قوي قبیله ده، او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي. نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادګي ونیسي. وصلى الله تعالى
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.